د افغانستان د پوهنتونونو استادانو د یوې غونډې په ترڅ کې وویل چې د سپټمبر 11مې پیښې قربانیانو ته د افغانستان له مالي پانګې د پیسو تخصیص د یو فقیر هیواد له خلکو د باجګیري او د غلا معنا لري. د پوهنتونونو استادانو نن د افغانستان د رسنیو مرکز کې یوې غونډې ته تر خبر وروسته په خپل پریکړه لیک کې د افغانستان د مالي زیرمې په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایډن پریکړه ظالمانه، د ټولو اصولو خلاف او د افغانانو د مجازات په معنا وبلله. د غونډې په پیل کې د کابل طبي پوهنتون علمي مرستیال پوهان نجیب الله مرخیل وویل: پر ځای د دې چې د شکست خوړلي دښمن په څیر د جګړې تاوان او غرامت ورکړي، لا هم زموږ د خلکو شتمني کنګل کوي او له بلې خوا زموږ هغه پیسې چې زموږ د ملت مظلوم ملت حق دی په هغه چا ویشي چې هغوی له موږ سره او موږ له هغوی سره هیڅ دښمني نه کړې او نه یې لرو. د غونډې په ترڅ کې ګڼو نورو ګډونوالو هم خبرې وکړې او ویل چې د سپټمبر 11مې پیښه په افغانانو پورې هیڅ اړه نه لري او امریکا نه باید د افغانانو پر حق خېټه واچوي. هغوی څرګنده کړې چې د دې پر ځای چې امریکا په افغانستان کې په خپلو ظالمانه هوایي او ځمکنیو بریدونو کې وژل شوي افغانانو ته غرامت ورکړي، په ډېرې سپین سترګۍ د افغانانو پیسې د بډایه امریکایانو لپاره ګرځولې دي. پوهنوال نصیر احمد محبت د پریکړه لیک په یوه ماده کې وویل چې د افغانستان د پوهنتونونو استادان د بایډن وروستی فرمان د افغانستان د خلکو په حق کې ظلم او غلا بولي. د افغانستان د پوهنتونونو استادان د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر وروستی فرمان د افغانستان د خلکو په حق کې ظلم او غلا بولي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن څو ورځې وړاندې د افغانستان له څه کم 10 میلیارده ډالري مالي پانګې څخه 3.5 میلیارده د سپټمبر 11مې پیښې قربانیانو باندې د ویشلو لپاره ځانګړي کړي دي چې د افغانانو په ګډون یې د یو شمېر نورو هیوادونو توند غبرګونونه راپارولي دي.